تاجکستان او روسيه د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې کوي. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نړۍ پوتین او رحمان د افغانستان د تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې دغه مشرانو نن د ګډ امنیتي تړون سازمان د غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. تاجکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان خپلې خاورې ته د احتمالي ترهګریز ګواښ ویره لري. د طالبانو حکومت بیا په وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچا ته ګواښ پېښ نه شي.